دا د بګرام هغه اډه ده چې تر 100 کلونو پورې تر امریکا د یوې لوی جنگي کلا په څیر استفاده کوله. دا اډه چې په 2 کیلومتره مربع پوښل شوی تر 40,000 پورې پوځیان او قراردادیان ځایولی شي چې په جوړولو یې 10 میلیارډ ډالر لګښت د امریکا لخوا راغلی. خو په لومړی ځل دا اډه د شوروي اتحاد په مهال جوړه شوه چې وروسته د امریکا او ناټو ځواکونو لپاره د افغانستان تر ټولو ستر پوځي مرکز وګرځید. دا اډه چې په پروان ولایت کې موقعیت لري د کابل ښار څخه شاوخوا 15 کیلومتر لري واټن لري. په همدې ځای کې زرګونه عسکر میشتو چې پرمختللي وسلې، جنگي الوتکې او د جګړې ستراتیژیک بدلونونه دلته تنظیمېدل او د همدې اډې په واسطه امریکا له اسیا څخه 90% استخباراتي معلومات ترلاسه کول. له همدې امله ټرمپ بیا د دې اډې ترلاسه کولو ویناوي کوي او وایي چې د دې ځای ترلاسه کول به مو چین ته دومره نږدې کړي چې په ساعت کې به د دوی خاورې ته رسېدلی شو. د ټرمپ په وینا د بګرام د بیا ترلاسه کولو تر شا لوی دلیل یوازې افغانستان نه دی، بلکې د چین فشار او د هستوي فعالیتونو څارنه او استخباراتي کنټرول یې لومړیتوب دی. خو په جواب کې افغان حکومت وایي چې د تاریخ په اوږدو کې دوی هیڅ کله بهرنیان په خپله خاوره نه دي منلي. معنا دا چې امریکا به په هیڅ صورت د بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه نه کړي. د دې اډې دننه د اوسېدو ځایونه، روغتونونه، د الوتکو لپاره 2 اوږدې رنوې، پوځي ګودامونه او د بندیانو ځانګړې برخه موجوده ده. دلته د جګړې په مهال د بندیانو ساتنه هم روانه وه او ځینې راپورونه د بندیانو د ناوړه چلند په اړه هم پکې خپاره شوي دي. خو دا ځای د افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري ځکه ستراتیژیک موقعیت، پوځي ځواک او اقتصادي ګټه ورسره تړلې ده. We're going to keep Bagram, the big air base, one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. That could be a little breaking news. We're trying to get it back.